ستا درد به په هزار درمان ورنکړم دانسته به دغه سود په زیان ورنکړم که یو ځلې مې ستا زلفې په لاس کې یوځي چې مې د ښکلې ځوانۍ وار او د چا به کار او چا به هسې غږ کوو هو دا خوږ اواز چې مو درته واورولو دا جادوګر اواز چې مو درته واورولو دا د ډېر لوی سندرغاړي هدایت الله صاحب و هغه هدایت الله چې کله د ځوانۍ او د شباب دور و نو د دنیا په ګوټ ګوټ کې پښتنو خپل غمونه د ده په خوږ اواز غلطول ده ته د پاکستان حکومت د ده په غوره فني خدماتو باندې صدارتي ایوارډ ورکړی دی په مختلفو ملکونو کې د خپل فن مظاهره کړې ده بله ایوارډونه یې ګټلي دي په زرګونو د پښتو سندرې ویلي دي په سوونو پښتو فلمونو دپاره سندرې ویلي دي ولې اوس د تېرې څه مودې راسې هدایت الله د خلکو د نظرونو نه پناه شوی دی هدایت الله صاحب دا وخت د پېښور ښار په یوه تنګه محله کې د کرایه په یو وړوکي کور کې د نیستۍ ډک ژوند کوي هدایت الله صاحب دا وخت خپل ذهني او جسماني قوت د لاسه ورکړی دی د دې جوګه نه دی چې سندرې ووایي د دې جوګه نه دی چې خبرې وکړي نن راغلی یو په ډېره سخته باندې په ډېر تکلیف باندې مو هدایت الله صاحب پیدا کړی دی ما هم نه غوښتو د دې کور والا هم نه غوښتو چې موږ هدایت الله صاحب په داسې حالت کې د ټي وي کیمرې ته مخ کړو ولې د دې مخامختیا یوازینی علت یا وجه دا ده چې پښتانه مینوال یا د دې ځای حکومت کم چې د فن د خدمت دعوې کوي د هدایت الله صاحب حال وګوري او خپل دغه لوی هنرمند د نږدې نه وګوري چې په څه حال باندې دی راځئ د هدایت الله صاحب سره د خبرو کوشش کوو اگر چې دغه خبرې به ډېرې بیلنس نه وي توازن به پکې نه وي خو موږ صرف غرض دا دی چې د ده دا غږ تر تاسو در ورسوو هدایت الله صاحب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خدای دې آباد لره بیا به ملاقات شي د خیره سره لالا څنګه یې طبیعت دې څنګه دی څنګه طبیعت دې څنګه دی یاره طبیعت خدای بس لغوندې زه ګډوډ یم هدایت الله صاحب سندرې چې به دې ویلې کومه سندره دې ډېره خوښه وه یاره ټولې مو ښې ویلې دي ټولې سندره راته ویلی شي خپلو مینوالو ته سندره خو دا موږ شروع کړې ده سندرې ده زه ته اوس راته یوه ووایه نو څه درته ووایم نو ښه دې راونیولم که نه زه په خپله کوم دین راغلی یم او داسې یم چې دلته ناست یم دلته دې خدای ښه کړي موږ بیا به وشي سندرې ته د زړه نه کېږي لاله نه به کېږي موږ لرې د دین راغلي یو بدمات بیا دغه دې کې بیا د مزه نه کوي بیا به چې کوم ځای کې راته میلاو شو که نه پاک قاضي کې به درته راته ووایم ادم خان درخانۍ فلم له دې ټپې ویلې وې یادې دي درته څنګه وي هغه کومه ټپې وي یار مخ دې د زلفو راښکاره کړه مخ دې د زلفو راښکاره کړه مخ دې د زلفو راښکاره کړه تورې ورېځې په سپوږمۍ خوند نه کوي جانانه سترګو کې مې ګوره جانانه سترګو کې مې ګوره چې درته کوو ښکاري د خپل جبین خالونه زه ته یې راته ووایه اوس
یاره ما ته بیا ښه نه دی کړی مونږ لرې ځینې راغلي یو دا دی مونږ بل خوا تللي چېرته تللي وای لالا چېرته تللي وای زمونږ خپل ملګري هغې له کلي له تللی وم کلي هم پکې تللی وم نو هغه ځای نه بس کېناستو روټا ووټا مو خوړه بس داسې را روان شو دا دی نو بیا به تا سره زه چې ته ما له کله نه کړی خو زه جوړ یم لالا ما سره خو د ډېر محفلونه یو ځای کړي دي خیر دې کار ته ما نه خفه کېږم نه خفه کېږم او لالا علاج روان دی دوایانې خورې نو دلواریا نو خورم څه بیا داسې اواز کې زه خبرې کولی شم اواز دې هماغه رنګې خوږ دی چې سندرې وې نه اواز خو هماغه رنګې خو چې د هغه ځیلو ورسېږله ته د صفا شي که نه او بس هماغه ځیلو ورسېد او بهر چېرته چکر وخې لالا که نه نه زه دونه ډېر کم لګو ډېر کم ورکوم دا ټول زما ملګري دي چې ما سره راشي کور ته راشي څنګه به نو هغه ما ته وایي ته موږ سره لږ ګرځه راګرځه خیر دا نن ورسره راغلی یم لالا خپلې سندرې اورې چېرته خپلې سندرې کومې چې تا ویلي دي هر وخت مونږ اورو چې په خپله مې ویلي دي دا ځای راته وایي بس نشته د منزل زما چرته زه روان ما نشته د منزل زما چرته زه روان ما لرې قافله زما لرې قافله زما پاتې د کاروان ما نشته د منزل زما چرته زه روان ما اوس هم در کله چې ځان پروت ځان سره سندره وې ځان هم داسې خو نه وم خو بس ځال دغه کومه نه ریاضت نه کې لالا څنګه ریاضت رسل نه کې ریاض په اردو کې کوم هغه کې ډېر ښه کار کوي خپلو مینهوالو ته څه ووایې که نه چې تاسو پې ډېر ګران یې هغې ته خپل پیغام ورکړئ خپله مینه او سلام ورته ورسوئ ورته وویم بالکل څوک زما نوم اخلي بس هغه به تاسو ته خبره ښه کوئ مینهوالو دا هغه لوی هدایت الله دی چې یو وخت کې فلم انډسټري په ده باندې ودانه وه د میوزیک دنیا په ده باندې ودانه وه نن هدایت الله صاحب باندې ما کوشش وکړو چې زه پې سندرې ووایم خو هدایت الله صاحب سره حافظه ملګرتیا نه کوي په وجود د دې چې هدایت الله صاحب زما ډېر ښه ملګری و ډېر وختونه مو یو ځای تېر کړي دي اوس ته زه هم هېرېم او هدایت الله صاحب وایي چې انسان خو یو رنګ نه وي که نه که د نورو ملکونو دننه یو فنکار دونه خدمات وکړي لکه هدایت الله صاحب چې د پښتو دپاره کړي نو د هغه اوه پوښتونه د هغه فنکار په نوم باندې بیا هوسا ژوند تېروي د خوشحالۍ ډک ژوند تېروي ولې هدایت الله صاحب چې نن په کوم حالت دی تاسو دې وینئ دا غریب دوای ته محتاجه دی دا علاج ته محتاجه دی دا هغه هدایت الله دی چې د ده سندرې نن هم خلک اوري ذهن ته پې سکون بخي ولې د هدایت الله صاحب د حالت نه هیڅوک نه دي خبر دا ملنګ فنکار چې کله د ځوانۍ په دور کې هم د شباب دور هم د ډېرې غریبۍ کتلي دي ولې د چاته لاس نه دی نیولی مینهوالو دا تر دې حده پورې خوددار انسانو چې دی به عامو د واده ښادۍ محفلونو ته هم نه تللو دله به که چا ربونه روپۍ ورکولې ده په میدان باندې سندرې هم نه ویلې د صرف فلم ټي وي ریډیو ته سندرې ویلې دي او نن چې ده ته د خلکو د مینې او اخلاص ضرورت دی نو نن هدایت الله صاحب د خلکو د نظره پناه دی فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا ट्रक ड्राइवर ये मदन पे खबर के सबा लाहौर के पयो साथ के दमल कुनो पना के गमज ये मद ट्रक ड्राइवर